السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو که چیرې تاسو غواړئ په خپل موبایل کې د میسنجر ویډیو کال ریکارډ کړئ یا د واتس اپ ویډیو کال ریکارډ کړئ یا د ایمو ویډیو کال ریکارډ کړئ یا د کوم بل اپلیکیشن ویډیو کال ریکارډ کړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې تاسو ته یوه ډېره اسانه طریقه درښیم چې د دې طریقې په ذریعه سره به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ چې د واتس اپ میسنجر ایمو یا د هر سوشل اپلیکیشن ویډیو کال په اسانۍ سره ریکارډ کړئ او دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو اډیو کال هم ریکارډولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن په لاله په پلی سٹور کې نشته او دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې هم تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لغه څه په ډیګري اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ. کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو اول په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ ګوره دغه تاسو ته آیکن درکوي. نو دغه کار زبات کې درخیم اول راځو په اپلیکیشن کې زه تاسو ته څو ضروري سټینګونه درخیم. نو سمپل به تاسو په اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاصي. کله چې اول دغه اپلیکیشن خلاصي نو دغه شکل دغه رقم راځي. ډیر اسانه د ګور په دکونج کې د سټینګ بټن ده. دغه سټینګ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګ بټن باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې اول اپشن ده ویډیو ریزولوشن. که چیرته تاسو غواړئ چې هغه ویډیو کال فل ایچ ډي ریکارډ کړئ نو بیا تاسو په 1080p یا په 720p باندې ودروي بیا هغه فل ایچ ډي ریکارډ کیږي. دغه رقم په دې کې دویم اپشن ده ویډیو کوالټي. دغه به سمپل تاسو په اټو باندې ودروي. بیا لاندې راځو ګور په دې کې بل اپشن ده ریکارډ اډیو. که چیرته تاسو غواړئ چې هغه ویډیو کال سره د هغه سوندم ریکارډ سي نو دغه بیا تاسو په اول مایکروفون باندې ودروي. او که چیرته تاسو سوند نه غواړئ چې بغیر هغه د هغه ویډیو ریکارډ سي هغه ویډیو کال ریکارډ سي نو په میوټ باندې تاسو ودروي. نو زه سوند غواړم بیا به سمپل تاسو په مایکروفون باندې ودروي. دغه رقم لاندې راځو ګور په دې کې یو بل اپشن درخېما. دلته یو اپشن ده دوستانو د واټر مارک په نامه باندې. دغه واټر مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه به آن وي دغه به تاسو بند کړئ. کله چې تاسو دغه بند کړئ نو بیا په هغه ویډیو کال کې به د اپلیکیشن نوم نه راځي هغه واټر مارک به نه راځي. نو دغه رقم دوستانو دغه اپشن د پیوز ریکارډینګ پر انکمینګ کالز دغه به سمپل تاسو آن وي دغه به سمپل تاسو بند کړئ. کله چې تاسو دغه بند کړئ نو بیا کچیر مثال تاسو ته ټلیفون هم راسي نو هغه ویډیو کال به ریکارډیږي. نو دوستانو کله چې تاسو دغه 4-5 سټینګونه وکړئ نور دغه اپلیکیشن کار خلاصو. نو اوس کچیر تاسو لار چا سره په واتس اپ کې ویډیو کال کوي یا په میسنجر کې ویډیو کال کوي خالي په اپلیکیشن کلیک کوي. کله تاسو په اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ ګوره دغه آیکن تاسو درکوي. نو مثال اوس که چیر ویډیو کال شروع خالي په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ. دې کې اول اپشن د ریکارډ په دغه ریکارډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ریکارډ باندې کلیک وکړئ نو ویډیو کال به د ویډیو کال ریکارډینګ څخه دغه به شروع زه نو زه په دې وجه په لاله نه شروع کوم. اوس الریډي د سکرین ریکارډینګ شروع ده. که چیرې زه دغه ریکارډینګ هم شروع کړم نو بیا هغه سکرین ریکارډینګ څخه دغه سټاپېږي درېږي. که چیرې په میسنجر یې که واتس اپ یې که ایمو یې که هر اپلیکیشن یې دغه آیکن به تاسو درکوي. په دې آیکن کلیک کوئ په د اول ریکارډ بټن باندې کلیک کوئ نو ویډیو کال به ریکارډیږي. که چیرې اډیو کال وي دوستانو هم هغه طریقه ده خالي په دې اپشن کلیک کوئ په ریکارډ کلیک کوئ نو هغه اډیو کال به هم ریکارډ. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ چې د میسنجر واتس اپ ایمو د هر سوشل اپ ویډیو کال په اسانۍ سره ریکارډ کړئ. کوم ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقو څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.